هی آقا جان خدای دې صحت درکړي خدای دې جوړ کړي الله بدن مې داسې درکړي دا ډونه مې داسې زه چې ماتېږي ته داسې وکړه زه په ژوند خو بروسه نشته و آقا جان نو زه در معلوم یم چې مریضي مې ورځ در بله ډېرېږي سره زیاتېږي په تکلیفېږم و نو ته داسې وکړه دا بل ورور چې راوغواړی وارې ښه آقا جان سمده سمده ژر راسه السلام علیکم وعلیکم السلام د آقا جان په کار وې دواړه په کار وې وای آقا جان څه دې ویله آقا جان مریضي څنګه ده والله قسم یم بیخي ورځ رابله ده بیخي ډېره سولدار نه جوړي دا وایي تاسو ته معلومه ده چې په ژوند باور نشته مریض یم سټینګ مریض یم نو پر باریدا دا کار مې یو 100,000 باندې جي ښه آقا جان وای خو زما باندې به تاسو ځنې اخلي و خود دا ځنې اخلي او بل برجمه خانه کار مې یو 15,000 باندې جي ښه آقا جان دغه پیسې په ما ورسېدلې دا زه کوم آقا جان دا والله تاسو دواړه یاست ځینې واخی او پر غلام الدین اکا مې هم یو 8,000 باندې جي دا والله اوس دا به آقا جان نور پر دغه باندې مې هم باندې جي څه نومېږي خو نوم یې راسه شو زموږ همسایه څه نومېږي قدرت استاز و پر قدرت استاز مې هم یو 8,000 باندې جي هغه خو ګرسره وسلام علیک را سره پرېښی دی ګرسره لارو لیکې ګرسره پرېښی د دی په دا شرمېږي چې دی به ما ته ودرېږي خیر دی لکه نور وای آقا جان عبدالعلي پر عبدالعلي باندې چې مې څه باندې دي دغه دی غلام فاروق نه دی ستا اوس راته وویله د هغه یو نیم لک پر ما باندې جي نو هغه به بیا تاسې ورکړي آقا جان اوس پرچې شروع کړل آقا جان پرچې شروع کړل خلیر بنده وه آقا جان ته جوړ یې آقا جان نه جوړ ته پرېږده ته جوړ نه شی وغځوه بیده سه دله مشته